زه دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېرو په قبر کې د برزخ ژوند خو چې دا اولنۍ شپه به دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار او اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلې پکې نشته داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه باچایي نه ښځې نه بچي ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري دوی دله لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درته تپوسونه کوي څه جواب به ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ کنه د سعد بن معاذ غزن د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق جنګ کې لګېدلی زخمي شوی و وینې ته ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو خیمه یې لګېدلې وه رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي د شپې مړ شو سهار د ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټه یا رسول الله سعد مړ دی رسول صلی ما ته پته نه مړ دی وایي تا ته څنګه پته وایي د الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 7000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی الله الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو په رسول صلی الله دا کیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچه هغوی دا کیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کړي دغه به یې کوله چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر رسول صلی بیا وی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر وی د مدینې د مقبرې چې وخوځېده په دې اواز باندې صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وي یو تکبیر مو تاسو به یې باندې قبر راتنګ شوی وي سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی و نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کولې چې الله سبحانه وتعالی دی د دې نه بچ کړي نو قبر ورته پراخه شو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو لو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها سعد ابن معاذ وی کچته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی کنه سعد بن معاذ نه مت بچ شي دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ماشوم خښ کړی شو او چې کله به خبر واچو د رسول صلی تکبیر وي صحابه کرام یا رسول الله ولي یو ماشوم باندې قبر راتنګ شوی او که څوک دې بچ کېدی د ماشوم به بچ شي وجه څه ده دا به ستاسو په ژوند کې سوال لري جواب به درکړم وجه څه ده چې بلې نیک وعلم راتنګېږي جواب د قبر راتنګېده به دوه قسمه وي
یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد ویني نو په زور یې راونیسي اکثر وله زور ورکړي د خپلې سینې ته سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په نیک انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یې هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي او د یو طرف ته پختۍ رسول وسلم په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړي د یو لاس ته په د بل لاس کې وي د یو طرف ته پختۍ په د بل کې ننوځېدی شي په دې کنده کې په دې کې به موته نږدې حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو رسول صلی یو پیر په جنازې کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضی الله وایي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر للاړو خو لا کنستی شوی نه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی کېناستو وجلسنا حوله موږ وسلم کېناستو او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي و کته نیولي و هغو ډېر محترم و وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی سره داسې یو لرګی و په دې ځمکه یې داسې ووروو په دې خاورو کې وی بیا یې وویې سړي راوچت کو ما خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه د اسمان نه ملایک راکوشي تک سپین مخونه یي كأن وجوههم الشمس او مخونه د هغوی داسې یي لکه نور معهم کفن من اکفان الجنة او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن هم راوړي وحنوط من حنوط الجنة او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو هم راوړي د هغه په خوا کې کښېني بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر دی او د ساه اخلي حتی یجلس عند رأسه نو د دې سړي د سر په خوا کې کښېني د چا چې زنکدني نو ورته وایي چې ایتها النفس الطیبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان اے پاک سا روزه هغه طرف ته روزه چې هلته د الله مغفرت دی او د الله رضا ده یو حدیث کې داسې راځي چې روزه الى روح وریحان روزه د خوشحالۍ ژوند ته د سکون او د اطمینان ژوند ته مطمئن ژوند ته او د دې رب طرف ته روزه او دې رب طرف ته لاړه شه چې هغه تا نه راضي دی او دا غټ خوشحالي ده او غټ نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي بیا د ده نه چې کله دا ساه وباسي نو د ده په لاس کې د نور ملایکې پرېني او ځان سره ویسي بره اسمانونو کې به بره خو چې اوږد حدیث ته ځکه د حدیث به تفصیل کې لاړم نه دا خبره به رانه ښه اوږده شي خو په دې ځای دا خبره ختمومه او هغه ما ته پته ولګېد چې کله زما د بیان د ماښام ماسخوتن لمانځه په منځ کې دی نو چې دا د دې دا ټایم د دې قسم موضوع دپاره هغه نه کافي کېږي خو انشاءالله که چېرته الله بیا ژوند راکړو نو د دې ځای به خبره پوره کوو چې دا ساه چې کله دغه واخلي دا ملایکه او اسمانونو ته خېږي بیا د هغې نه به څه معامله کېږي په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د نن یو نوی عزم نوی اراده وکئ یو نوی ژوند شروع کئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکئ او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کېږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل ووایې پیغمبر دې خلکو ته یا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وای هغه انسانانو ته چې ځان سره ظلمونه کړي زیاتي کړي ګناهونه کړي د الله د رحمت ته توبه مه قطع کوئ إن الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي نن نوی ژوند شروع کړي خپل عقیدې مسله برابر کړي د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي دا قصې پرېږدي چې دې سوی پلانې سوی علانې سوی خو په کوم ځای کې چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي هغې باندې دغه وخت نه عمل شروع کړه
ځکه په دې قبر کې چې بدن تپوس کېږي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي. کمرونه چې د مانځه پابندي نه کوي د مونځونو پابندي شروع کړي. کمرونه چې دروغ وایي، دوکې ورکوي، حسد پکې، کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي. کمرونه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي، د هغوی سره تعلقات نه ساتي، د هغوی سره دوا سلام نه کوي، د هغوی سره مرستې نه کوي، د نن نه واپس شي، د دې خپل کار نه توبه وباسي، هغه غټه ګناه ده. کم ملګري چې مور پلار ته خفه یا مور پلار راضي کوي، څوک چې ظلم زیاتی کوي د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي، او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي د نن نه شروع وکړي. دا مکتب دی، الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه دپاره. په دې کې دا درسونه کېږي، بیانونه کېږي. راځئ وله راځئ که نه به راځئ؟ هغې له راځئ دین زده کوي په پښتو ژبه کې، په اسانه ژبه کې، په اسانه طریقې سره. سوچه دین قال الله وقال الرسول، الله سوی الله پیغمبر سوی، ډېر قصې پکې نشته. الله سوی الله پیغمبر سوی سوچه دین دی. دا ته اوس دلته میلاویږي په هغه ملک کې چې هلته حرمین دي، هلته مکه او مدینه ده. څومره د الله د نعمتونو ته وګوره. مال رالم راکوي، دین رالم راکوي. نور ته اوس الله څه وواړه؟ الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دا ملک همیشه ښاد او آباد لري، او څوک چې دې ملک دپاره غلطه اراده لري رب العالمین دې نیست او نابود کړي. او الله سبحانه وتعالی زمونږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي. هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی زمونږ د خلکو فقر او غریبي ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده بدامني ده الله دې هغه ختمه کړي. الله دې هلته من ټولو لا څومره ملګري څومره وروڼه او خویندې دي په مسافرۍ کې هغه ټولو ترې الله حلال او پراخه روزي په خپل ملک کې د خپلو بچو په خوا کې ورکړي. او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالی دې موږ پکې ټول وبخي. او څوک چې دلته بیمار دی رب العالمین دې له شفا ورکړي. څوک چې غریب دی الله دې مالدار کړي. د چا چې قرضي دی الله دې له قرضه ختمه کړي. په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمې کړي. په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمې کړي. د چا چې د خپلو خپلوانو سره نالګي ده وراني ده الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي. او چاته چې څه قسمه مشکل دی رب العالمین دې ورته اسان کړي. که څوک توبه ویسته غواړي الله دې ورته توبې لاره اسانه کړي. که څوک دینداري کول غواړي الله دې ورته دین لاره اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مضبوط شو. الله سبحانه وتعالی د اخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځي. الله دې موږ ته د آخرت هغه سختي او سفر هغه دې الله موږ ته اسان کړي. زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخي، خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخي. کوم چې پکې مړه دي الله دې ورته قبرونه رڼا کړي. کوم چې ژوندي دي الله دې ته په ژوند کې برکت واچوي. دې سره زما بیان اختتام ته ورسېږو. اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې دي نو بخښنه غواړم. که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو ژوند بیا رانو انشاءالله نو د خبرې به ورسره پوره کوو. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.